شهوت پالنه یا ګناه دا چې په هر برخه کې وي، په هر ډول وي، په هر رنګ وي، یوازې سزا یې په آخرت کې نه ده. دا یوازې دا نه ده چې یو انسان به جهنم ته وغورځول شي او بس، بلکې که یو څوک ګناهونه ترسره کوي، که یو څوک شهوت پالنه کوي، البته ناروا او حرامه شهوت پالنه، نو نه یوازې دا چې د دې انسان ته په آخرت کې سزا ورکول کیږي، بلکې په دنیا کې هم د مختلف ډوله سزاګانو سره مخ کیږي. یو غټه ستونزه، یو غټه سختی دا ده چې د دا ډول کسانو ژوند تنګ وي. ژوند دی هر وخت لپاره که څه هم کومه ستونزه کشاله ونه لري، زموږ استازي په اصطلاح چې وچ په وچه به خفه وي، وچ په وچه به ځان په ستونزو کې ګیر ویني، که څه هم چې وي نه. الله جل جلاله کړنلاره دا ده چې کوم انسان د الله جل جلاله په نافرمانۍ کې ښکیل وي، هغه ته کله کله په همدې دنیا کې هم سزا ورکوي. انسان ته د هغه د ګناه سره سمه سزا ورکوي، د فحاشۍ او دې ته ورته نورو بدکاریو په کولو سره خو ځانګړې سزا ورکوي. لکه څرنګه چې په یو حدیث شریف کې هم راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي یا فرمایلی دي چې ژباړه کله چې په یو قام کې بدکاري خپره شي او هغوی په ښکاره کوي، نو په هغه قوم کې به د طاعون او داسې نورې خطرناکې ناروغۍ خپرې شي چې د هغې د قوم په مشرانو کې وجود نه درلود. کله چې څوک په ښکاره توګه د الله جل جلاله نافرماني وکړي، نو الله جل جلاله یې په دنیا کې هم له سزا سره مخ کوي. سختي او نولې ناروغۍ او همداشان نور ستونزې مشکلات ورباندې راولي او په هغې کې اخته کوي. په داسې کړېدلو او شرمېدلو ناروغیو کې اخته کوي چې د دوی مشرانو، نیکونو، پلرونو او غوړ نیکونو کې اثرات هم نه تر سترګو کېده. که نن سبا وګورو ډېری خلک په داسې مرګونې ناروغۍ اخته دي چې رغېدل ترې ناشوني وي، لکه ایډز، کینسر او داسې نور. د دې وجه دا ده چې دوی په زنا او لیوتت کې اخته وو، د الله جل جلاله ښکاره نافرماني کوله، نه یې له الله جل جلاله څخه حیا کوله او نه یې د الله جل جلاله له بندګانو څخه. دغه بې شرمه او بې حیا خلک د همداسې کنده، همداسې بېکاره او ګنده ناروغیو وړ دي. ځکه کله چې یو کس د هغې ذات څخه حیا ونه کړي چې په هر ځای او په هر وخت کې حاضر او ناظر دی، نو دغه کس یقینا چې ګمراه او نافرمانه دی، بلکې سخت ګمراه او نافرمانه دی. الله جل جلاله له یاده ویستلی دی. که یې په یاد وای نو زنا او لیوتت به یې نه کوو او نه به ورنږدې کېده. د همدې ګناه یا د همدغې ګنده مرضونو له امله هر کال په سلګونو کسان مري، خو بیا هم خلک د خپلو شهوتونو په دام کې ښکیل دي، د خپلو شهواتو په پړو تړل شوي دي. شیطان ورته شهوت دومره ښکلی کړی دی چې دوی پکې هر څه له یاده ویستلي دي. شیطان ورته د شهوتونو داسې دلدل تیار کړی او دوی یې پرې سپاره کړي چې کېوتلې پرته له مرګ څخه نشولي دي. ایډز یو داسې مرض دی چې له یو تن څخه بل تن ته ورځي، یعنې کله چې له یوې ښځې سره ډېره زنا وشي، نو هغه بیا د ایډز په مرض اخته کیږي. بیا چې له دې ښځې سره بل فاسق او زني انسان زنا وکړي، نو هغه هم په همدې ناروغۍ اخته کیږي. بیا چې دغه سړی یعنې دغه په ایډز اخته زني له بلې ښځې سره زنا وکړي، نو که څه هم هغه روغه وي، دا چې د ایډز په مرض اخته کس سره یې زنا وکړه او له هغې سره یو ځای شوه، نو هغې ته هم مرض ورڅخه په همدې ترتیب دغه سلسله روانه وي. په ټوله دنیا کې د ورځې 10,000 کسان د ایډز ښکار کیږي. د هرې دقیقې په تېرېدو سره په شپږو کې یو کس په ایډز اخته کیږي. په 2000 میلادي کال کې تقریبا 3 میلیونه وګړي د ایډز د ناروغۍ له امله مړه شوي دي. له دې پرته 14.2 میلیونه ماشومانو ته په میراثي توګه ایډز ورغلی دی. له همدې امله په 2000 کال کې د دغه نوړې ناروغۍ
څلور کسان ښکار شوي دي. نو په کار داسې ده چې موږ او تاسې باید چې نه یوازې دا چې د ګناه له امله موږ او تاسې ته په آخرت کې سزاګانې ورکول کېږي، بلکې په دنیا کې هم داسې سزاګانې شته چې د ګناه له امله موږ ته راکول کېږي چې د هغې نوم ډېر بد دی، د هغې علاج نشونی دی، د هغې یادول شرم ښکاره کېږي. همداشان څوک چې په دې بد مرض کې اخته شي، یعنی په زنا له بدې پایلې سره مخ کېږي چې له امله یې د سر ویښته سپینېږي او د سر او بدن ویښته یې نیغ درېږي. د زنا ضررونه: زنا یو بد فعل دی. کوم کسان چې خپل شهوتونه د حرامو لارو پوره کوي، د الله جل جلاله له حدودو تیری کوي. زنا د انسان پاک لمنه داغدار کوي، د هغه شرافت د عزت ته زیان رسوي او زنا انسان په شرم او عیب ککړوي. زنا کوونکی به د خلکو په منځ کې د سخت بوز جامه اغوندي، یعنی خلک به ترې سخته کرکه او نفرت کوي. د انسان زړه او نیت پرګنده کوي، یعنی الله جل جلاله د هغې له ذکر نه یې لرې ساتي. که د انسان زړه مړ نه کړي نو خامخا یې ناروغ کوي. زنا هغه بد مرض دی چې کورنۍ نظام خرابوي، د ښځې او خاوند ترمنځ اړیکې پرې کوي او ماشومان په بد تربیت او بد اخلاقیت ته وړاندې کوي چې همدغه ماشومان بیا په ټولنه کې د فسادونو او ګناهونو لامل جوړیږي. د زنا له امله نسب ضایع کیږي او هغه سړی د میراث د مال صاحب ګرځي چې له سره د میراث د مال او صاحب حق نه وي. په حدیث شریف کې راځي هغه ښځه چې خپل قوم کې داسې څوک داخل کړي چې له دې څخه نه وي، نو دغه ښځه د الله جل جلاله د حق دین څخه نه ده او الله جل جلاله به دغه ښځه خپل جنت ته داخله نه کړي. او هر هغه سړی چې د خپل اولاد څخه انکار وکړي په داسې حال کې چې دی ورته ګوري، یعنی چې له یوې ښځې سره زنا وکړي او له هغې څخه ماشوم پیدا شي او د دې شرم له امله نشي ویلی چې دا ماشوم زما دی، نو د قیامت په ورځ به الله جل جلاله ورڅخه پرده وکړي، یعنی له خپل دیدار څخه به یې منع کړي او د مخکینیو او وروستنیو خلکو په وړاندې به یې وشرموي. زنا د نر او ښځې ترمنځ یوه موقته علاقه ده چې د ماشوم د تربیت هغه مسؤلیت یې شریعت ورباندې ښځه او خاوند مکلف کړي دي له منځه ځي. زنا د انسانانو شرافت عزت له منځه وړي. زنا انسان بې عزته کوي. زنا نه یوازې دا چې دنیوي سخت عذاب لري، په آخرت کې هم سخت عذابونه لري. په دنیا کې هم الله تعالی سخته سزا ورکوي زنایي انسان ته. نه به دنیا صحیح وي نه به آخرت صحیح. په دنیا کې هم په غم ککړ او په آخرت کې هم په غم ککړ. ښه خبره ده چې موږ او تاسې باید د دې ناوړه عمل څخه ډېر زیات صرف نظر وکړو. او بل تر ټولو مهمه دا چې وایي څه چې کاري هغه بری بي. دا یوه شرعي قاعده ده چې الله جل جلاله هر چاته د هغې د عمل سره سمه سزا ورکوي. ای ورونو، څوک چې خپل نفسي خواهشات او شهوت له هغو لارو پوره کوي چې الله جل جلاله حرام ګرځولی وي، نو آیا تاسې داسې کس به د الله جل جلاله له عذاب څخه بچ پاتې شي؟ نه، هیڅ کله هم نه، هیڅ کله هم نه. امام شافعي رحمه الله دغه قاعده په خپلو اشعارو کې داسې راوړې ده: له هر هغه کار څخه ځان وساته چې د مسلمان له شان سره نه ښایي. که ته پاک لمنی یا پاک لمنې اوسي، نو ستا د کور ښځې مور خور او ښځه به هم پاک لمنې اوسي. زنا یو پور دی، زنا یو قرض دی. که چیرې ته څوک پوروړي کړې، نو پوه شه چې ستا د کور له وګړو څخه به اصول شي. یادونه: خدا په هغه صورت کې کیږي چې کله د زناکار د کور وګړي لکه مور خور او ښځه له ده څخه په دې کار کې خوښ وي
یعنی دی چې زنا کوي نو د کور له وګړو څخه یې څوک نه خفه کېږي او نه یې منع کوي بلکې هڅوي یې په هغه صورت کې. دې خبرې ته باید فکر وي. خو کله چې د کور وګړي ورسره خوښ او رضا نه وي نو بیا د یو په ګناه الله جل جلاله بل نه نیسي، ځکه دا د الله جل جلاله له شان سره نه ښایي. د زنا له بدو زیانونو څخه ابن قیم رحم الله وایي زني له ډېرو بدو پایلو سره مخ کېږي. د زنا له امله د انسان له څېرې څخه نور ځي، تیاره پرې خپرېږي چې له امله یې خلک ده ته د نفرت په سترګه ګوري. یو انسان شکل خرابېږي، شکل یې مردارېږي. د انسان په مخ کې چې کوم نورانیت دی، کومه ښکلا چې انسان ته الله تعالی ورکړې ده، له هغې څخه بې برخې کېږي، داسې چې د خلکو د کرکې سبب ګرځي. د مخ له نور تلو سره سره د رڼا یا د زړه نور هم له منځه ځي، زړه یې خرابېږي، زړه یې تنګېږي، زړه یې مردارېږي. د زني په ټولنه کې په ښو نومونو نه یادېږي، په مختلفو بدو نومونو یادېږي. د زني انسان عزت له منځه ځي، بې عزته کېږي ټولنه کې. مؤمن وایي یو داسې صفت دی چې په هر مسلمان ترې برخمن دی او هر هغه څوک د علاقه لري چې هغه د مؤمن وي. خو د یو متفق علیه حدیث یا متفقون علیه حدیث څخه څرګندېږي چې زني د زنا په وخت کې مؤمن نه دی. زناکار سړی او زناکارې ښځې به په آخرت کې د اور په تانور کې پرتې وي. په پاکلمنو ښځو او پاکلمنو سړیو ته د الله جل جلاله د طیب لفظ کارولی دی او زناکارو ښځو او زناکارو سړیو ته د خبیث لفظ کارولی دی، لکه چې وایي ژباړه ګنده ښځې د ګنده سړیو وړ دي او ګنده سړي د ګنده ښځو وړ دي او پاکلمنې ښځې د پاکلمنو سړیو وړتیا لري او پاکلمنه سړي د پاکلمنو ښځو وړتیا لري. زني د خپل کور د وګړو په وړاندې هیڅ اهمیت او حیثیت نه لري. د زني د کور وګړو ته خلک د خیانت په سترګه ګوري. د زني سینه تنګه او زړه یې زخمي وي، لکه وړاندې مچ وویل، هره ورځ او هر وخت تنګ وي، په نه خبره او په نه کیسه. دوستانو بیا هم در یادو چې فکري رغون خپرونه کې موږ په همدې مسلو باندې غږیږو. راتلونکي خپرونو کې بیا هم په همدې وغږیږو. خو بیا هم یادو چې انسان ته الله تعالی ډېر لوی عزت ورکړی دی، انسان ته الله تعالی ډېر لوی قدر ورکړی دی. انسان الله تعالی اشرف المخلوقات پیدا کړی دی، عقل یې ورکړی دی. د عقل الله تعالی انسان ته په همدې خاطر ورکړی دی چې سبا بیا انسان داسې نشي ویلی چې ولې زه داسې نه وم، ولې زه داسې نه وم. الله تعالی درته وایي چې د ښه او بدو لپاره مې ستا ته عقل در کړی و او بیا مې ټول ښه او بد ستا لپاره ویشتلي و چې دا ښه دي او دا بد دي. دا چې ته بیا هم کول دا ستا خپله غلطي وه. موږ به بیا د الله تعالی په دربار کې د ګیلې حق نه لرو. په کار دا ده چې دا د دنیا 2 ورځې ژوند، ډېر لنډ او تنګ ژوند، باید چې موږ او تاسې په نیکو کارونو کې تیر کړو، په ښو کارونو کې تیر کړو، داسې کارونو کې تیر کړو چې وروسته بیا ورباندې پښیمانه نه وو. الله تعالی دې موږ او تاسې ټول په خپل فضل او کرم سره د ټولو بد او ناوړو ګناهونو څخه وساتي. په همدې مخه دوستانو فکري رغون خپرونه هم دلته پای ته رسیږي. ستاسو ټولو ډېره مننه. ما نور غفور ظهیر ته اجازه راکړئ تر بیا چې بیا ستاسو په درنه خدمت کې حاضرېږو او ستاسو لپاره به همدې ته ورته نورې خپرونې وړاندې کوو. تاسې په لوی او بخښونکي خدای سپارو. ستاسو لپاره ښه وختونه خوشحاله شوي. जाने का गम और न आने का गम, फिर ज़माने का गम क्या करें। राह देखे नजर रात भर जाग कर, पर तेरी
बहुत आई गई यादें मगर इस बार तुम ही आना, इरादे फिर से जाने के नहीं लाना, तुम ही आना। मेरी दहलीज से होकर बहारें जब गुजरती हैं, यहाँ क्या धूप क्या सावन, हवाएं भी बरसती हैं। हमें पूछो क्या होता है बिना दिल के जी